د دې نه مخکې ما کراچۍ کې ویډیو کراچۍ دپاره ویډیو کړی چې لکه هلته نه پښتانه وباسي سیندیان را لګېدلي پښتنو ته وایي چې اوسئ تاسو دلته کاروبار مه کوئ. اصل حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ، پوره ویډیو وګورئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ. حقیقت دا دی چې بلال په نوم یې باندې یو کس و او ځان دې بدماش وي، هغه یو ګینګ جوړ کړی و، په یو هوټل ته لاړو، هلته به خوراک مراک و، پیسې به یې نه ورکولې. نو د پښتون هوټل ته تللی دی نه، هلته کې هغه نه کلنګ غوښتو، لکه د اختر پیسې ته غوښتې، ورته وایي چې ما له 10,000 روپۍ راکړه. نو هغه ورته انکار کړی دی. نو هغې ډېر وروسته مانچه دغه وښکلي دي. هلته نه بیا منیجر چې کوم دی لګېدلی دی، د خپل یارې نه په بلال هلک باندې ډس کړی دی. د ګوټ کې تاسو ته تصویر هم ښکاري، دا هلک دی، نو په ده باندې ډس کړی دی. راګیر امیر صاحب دی، ډز یې پې کړی دی خپل یارې نه منیجر صاحب. نو منیجر چې کومه پښتون و هغه نه پیسې غوښته، خپل د یارې نه پې ډس کړی دی. نو دی په هغه ځای باندې مړ شوی دی. اوس سیاسي پارټیان را لګېدلي چې تاسو پښتنو ته وایي چې تاسو به دلته نه اوځئ، تاسو به دلته نور کاروبارات نور بزنس دلته نه کوئ، دلته نه چې کوم پښتانه دغه دی نه وباسي. نو پاکستان یوازې د دوی دپاره خو نه دی، پاکستان چې کله تقسیمي نه و دا خو پکې نه دی ویلې شوي چې پښتون دی په خیبر پښتونخوا کې اوسي، پنجابي دی په پنجاب کې اوسي، سند دی په سند کې اوسي، دا خو نه دي. او زیاته وینه د پښتون پرې شوې ده. ګورئ نو پوره ویډیو لکه حقیقت دا و. نو نورې مسلې نه یم خبره، په څه معلومات مې تاسو سره زه شیر کوم. او دا ویډیو نور ملګرو سره مخکې شیر کړئ، که ویډیو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ او ګنټې نشان ځان ضرور چې بلې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مننه.